نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله جل جلاله په عبادت کې ډیر کوشش کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله په عبادت کې ځان ستړی کوي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې دون زیاته حصہ پر عبادت باندې ولاړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پښې مبارکې به دا وپړسېدلې او د درد او د تکلیف احساس به کولی. قرآن عظیم شان کې الله تبارک و تعالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ځای وښوي چې زما په عبادت کې دومره ځان مه ستړی کوه، دونه تکلیف پر ځان مه راوله. زما ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا عادت دا رقم و چې خپلو صحابه کرامو ته به هم دا ویل چې تاسې عبادت په یو خاص اندازه باندې کوئ. تاسې زما رب چې راضي کوئ دا په یو خاص اندازه باندې په یو خاص ترتیب باندې خپل رب راضي کوئ. حدیث شریف کې راځي سیدتنا عائشه صدیقه طاهره مطهره رضی الله عنها د هغې راوي دی روایت دې کړی دی دا وایي یو وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما کور ته رالی او لما سره یوه زنانه ناسته وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل دا څوک ده دا زنانه، دا څوک راغلی ده دا زموږ کور ته، او دا زنانه څوک ده؟ ما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې پلانکۍ زنانه ده. لکه زموږ او ستاسې په اصطلاح کې دا د پلانکي مور ده، دا د پلانکي کوروالا ده، دا د پلانکي کور ده یا د پلانکي خور ده. سیدتنا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها دی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ښځه ښولې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي ای د الله رسوله دا خو داسې نیکه بیبي ده، داسې نیکه زنانه ده چې دا د الله تبارک وتعالی عبادت ډیر زیات کوي. دا پر لمانځه باندې ودرېږي نه ستړي کېږي، دا په ډېرو نوافلو باندې نه ستړي کېږي. د دې د لمانځه ذکر یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دغې بیبي د لمانځه خبره واورېدل چې دا ډېر زیات نوافل کوي، ډېر نفلونه کوي، ډېر عبادت کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ او ستاسې د پښتنو په رقم ورته ویل مه علیکم بما تطیقون. مه دا رقم مه کوه. دا مه دا عربي لفظ دی، موږ او تاسې پښتانه هم په یو کار کې د منې په وخت کې وایي چې مه کوه یا مه. دا مه تورې اصلا د عربي تورې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دې ته ویل مه دا رقم مه کوه. دا د الله تبارک و تعالی عبادت په خپل اندازه کوي. دا د الله جل جلاله رضا د الله په عبادت کې چې تاسې لټوئ دا په یو خاص اندازه باندې د الله جل جلاله عبادت کوي. قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې د الله تبارک وتعالی عبادت دونه کوي چې تاسې ښه په طبیعت او په خوشحالي کولی شي. فوالله لا يمل الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم ورته اخیستی دی. ګوري په بعضې ځایو کې د تاکید د یو چاته په خبره په زړه کې وراچولو کې که سړی قسم وکوي په دې قسم کې باک نسته. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا رقم عادت چې کله به یو چاته خبره موکده کوله، کلکه مضبوطه خبره به کول، نو قسم به ورته واخیستی. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم ورته اخي فوالله لا يمل الله. اے انسانانو، اے بیبیګانو، قسم په الله باندې چې تاسې به الله نه کوي ستړی په ثواب باندې. قسم په الله چې تاسې به الله نه کوي ستړی په ثواب باندې. الله رب العزت تاسې ته ثواب درکوي، اجر درکوي، بدله درکوي. د الله جل جلاله خزانې ډکې دي، خو تاسې به د الله په عبادت باندې ستړي سئ. نو ځکه عبادت په اندازه باندې، تلاوت په اندازه باندې، روژې په اندازه باندې، ذکر په اندازه باندې.
وکان احب الدین الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دې بیبي ته وایي الله جل جلاله خوش عبادت هغه عبادت دی چې پر هغه باندې سړی دوام وکړي. وکان احب الدین الیه ما داوم صاحبه علیه. د الله جل جلاله هغه عبادت ډیر خوښیږي چې سړی لږ کوي خو همیشه یې کوي، لږ تلاوت همیشه یې کوي، لږ ذکر همیشه یې کوي، لږ نوافل همیشه یې کوي، لږ روژې همیشه یې نیسي. د الله جل جلاله د عبادت خوښ. که یو ورځ یو سړی 5 پارې تلاوت وکړي، بله ورځ بیا 1 رکوع 2 رکوع نه کوي، تر دې انسان هغه انسان ډیر افضل دی چې هغه هره ورځ 2 رکوع 3 رکوع تلاوت کوي. یو سړی د ورځې 1000 وارې درود شریف پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وایي، خو بله ورځ یې بیا نه وایي. هغه سړی چې د ورځې 100 وارې درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وایي، دا سړی تر هغه 1000 والا درود شریف والا افضل دی. دا څوک وایي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا د خوشحالۍ خبره راته کوي؟ د الله تبارک و تعالی.